په سیمهییزو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان کې افغان کډوال د بېساري ایستلو شاهدان دي. هغه ایستل چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتیږي او دغه لړۍ د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوې ده. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرۍ د افغان کډوالو د پراخ ایستلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې ډیری افغان وګړي یا په جبري توګه یا د ګواښونو او ځورونې له امله بیرته ستنېدو ته اړ ایستل شوي دي. Countries in the region must ensure that returns to Afghanistan are د سیمې هیوادونه او ټوله نړیواله ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په بشپړه توګه داوطلبانه وي. هغه کسان بیرته ستنېدو ته اړ کول چې ښایي هلته له ځورونې، شکنجې یا جدي زیان سره مخ شي د نړیوال حقوقي اصل نه ستنونې ښکاره سرغړونه ده. د ایران د کورنۍ چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې ایران د کډوالو ضد نه دی او هغه کډوال چې اسناد لري نه ایستل کیږي. دغه ایرانی چارواکي د بې اسناده کډوالو شمیر 2 میلیونه وباله. اتباعی رو که غیر قانونی اومدن کشور و غیر مجاز هستن اونها رو شامل میشه، وگرنه بقیه اتباع در کشور حضور دارن، کار میکنن، از زحماتشون هم ممنون هستیم. اینهایی هم که غیر مجاز هستن هماهنگی‌های لازم به عمل اومده. از این تعدادی که امسال حدود 800,000 نفر خارج شدن، از این 800,000 نفر حدود 70% داوطلبانه بوده. دیگه برای ایران بیش از این امکان در واقع پذیرش میهمان وجود نداره. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر ولکر تورک د ټولو افغان کډوالو د جبري ستنېدو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي توګه د هغه کسان چې د ځورونې، خپلسري نیونې او شکنجې له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان هم په دې خبري ناسته کې د افغان کډوالو د شړلو د بېساري زیاتوالي د بحران په اړه خبرداری ورکړ. هغه وایي هغه ښځې او نجونې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي، که چیرې افغانستان ته ستنې شي نو له جدي خطرونو سره به مخ شي. That's because the small quantities entering, while critical to continue, remain at lower levels than what we were previously able to extract. The UN Human Rights Office today warned that the surge in the number of Afghans. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن خبرداري ورکړه چې په روان کال کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې اړ شوي دي افغانستان ته ستانه شي. د بشري حقوقو سوپوریز بحران یې رامنځته کړی دی چې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. Portrayed detention or torture upon the return. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په نورو هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو کې د افغان وګړو د ایستلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلي بنټ پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بحران شاهد دی او هیوادونه باید سمدلاسه د افغان وګړو ایستل ودروي ځکه چې افغانستان خوندي نه دی. یعنی پولیسو پشت خانه آمد از خطر له ایران سربیره په پاکستان کې هم افغان وګړي د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د کډوالۍ د قضیو یو شمېر لرونکو د کډوالو د حقونو څار ادارې ته ویلي چې د دوی ایستل به په افغانستان کې د دوی ژوند له خطر سره مخ کړي.